अस्सलामुअलैकुम मलगरो دا د شاهد افریدي چې د کرکټ په دنیا کې یو غټ نوم لري. څنګه چې تاسو معلومه ده چې شاهد افریدي د ډېر زیات مینوال لري. که تاسو وګورئ نو اوس چې کوم ورلد چمپیون لیګ شروع دی په دې کې شاهد افریدي ډېر بهترین پرفارمنس ورکړی دی. که تاسو وګورئ نو د شاهد افریدي عمر چې کوم دی 50 سال ته نږدې دی، یعنې د 50 کالو سړی بالکل، یعنې شاهد افریدي هماغه زوړ شاهد افریدي دی او بالکل هماغه زوړ سټایل دی. که تاسو وګورئ د شاهد افریدي چې کوم مینوال نو هغه چې کوم دی بوډاګان شو، ختم شو، او شاهد افریدي ماشاءالله اوس هم حق خپل سټایل لري او هم حق سټایل کې چې کوم دی بیټینګ بالینګ هر څه کولی شي. نو بالکل که تاسو ګورئ نو شاهد افریدي د فټنس په لحاظ سره د کرکټ په دنیا کې یو فټ لوبغاړی دی. که تاسو ګورئ نو شاهد افریدي اوس هم بالینګ بیټینګ او فیلډینګ د اندازې مطابق کولی شي. څنګه چې تاسو معلومه چې اوس ورلد چمپیون لیګ شروع دی په دې کې د پاکستان پخواني لوبغاړي، د انډیا پخواني لوبغاړي، د استرالیا لوبغاړي، داسې د نورو ټیمونو لوبغاړي ټیمونه په دې کې شامل دي. خو د پاکستان ټیم پکې لا در مهال 2 میچونه وګټل چې د ویسټ انډیز نه هم میچ ګټلی دی او د استرالیا نه هم میچ ګټلی دی، چې په دې کې بهترین پرفارمنس شاهد افریدي ورکړلی. یونس خان پکې زبردست بیټینګ کړلی، خو خاص کر د شاهد افریدي په باره کې خبرو وکړو نو یقین وکړئ کوم چې شاهد افریدي په 2005 6 7 8 کې شاهد افریدي هم هغه شانتي په هغه لوک کې په هغه شکل کې شاهد افریدي موږ ته هم اوس د کرکټ په دنیا کې په نظر باندې راځي. حالانکه شاهد افریدي اوس د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایر شوی دی او کله ناکله په لیګونو کې په نظر باندې راشي نو اوس هم فټنس بالکل برابر دی. تاسو د شاهد افریدي په اړه کې سره څه نظر لرئ؟ کمنټ ضروري وکړئ.